د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 15 افغان بندیان په پاکستان کې له بنده خوشي سوي دي. دغه 15 تن افغان بندیان د کوټې له یوه زندانه خوشي سوي او پرون هیواد ته راستنه سول. د بغلان د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې د یاد ولایت په 6 ولسوالیو کې 106 پروژو په چوکاټ کې 550 کیلومتره کلیوالي سړکونه جوړ او بیارغولي دي. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت اړوند د سالنګ دویم تونل د جوړېدو په موخه یوه ډله چینایي انجینران دغه ولایت ته ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه سازمان د خپلو همکاره ادارو په ملاتړ شاوخوا 168,000 راستنه سوو افغان کډوالو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي. د راپورونو له مخې پرون ورځ 4 فرانسوي قاضیان د 300 هندي مسافرو څخه پلټنې پیل کړي چې الوتکه یې د پاریس سره نږدې د انساني قاچاق په شک په واټري هوایي ډګر کې درول سوې ده.